Afghan English Academy. السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ د انګلیش یو 50 د بدن د غړو نومونه زده کوو په پښتو معنا سره، او دا د هر انګلیش زده کوونکي لپاره ډیره زیاته مهمه ویډیو ده. ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، چینل هم سره سبسکرایب یا ویډیو هم سره لایک یا داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره. ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو سینې ته ویل کیږي چیسټ. چیسټ مطلب دی سینه. بل د ملګرو موږ سره تای ته ویل کیږي ملګرو بریسټ. بریسټ مطلب تای. بل د ملګرو موږ سره شولډر. شولډر ویل کیږي اوږې ته. اوږه مطلب شولډر. بل د ملګرو موږ سره بیک. بیک ویل کیږي شاته. شاته بیک ویل کیږي. بل د ملګرو موږ سره بون. بون ویل کیږي هډوکي ته. بون مطلب هډوکی. بل د ملګرو موږ سره بیک بون. بیک بون ویل کیږي د مولا تیر ته. د مولا تیر ته بیک بون ویل کیږي. بل د ملګرو موږ سره مسټاچ. مسټاچ ویل کیږي برې ته. برې ته مسټاچ ویل کیږي. بل د ملګرو موږ سره بیرډ. بیرډ ویل کیږي ګیرې ته. ګیرې ته بیرډ ویل کیږي. بل د ملګرو موږ سره نیک. نیک مطلب دی غاړه. د نیک مطلب دی غاړه. بل د ملګرو موږ سره فیس. فیس ویل کیږي مخ ته. فیس مطلب مخ. بل د ملګرو موږ سره هیر. هیر ویل کیږي ویښتانو ته. ویښتانو ته هیر ویل کیږي. بل د ملګرو موږ سره ماوت. ماوت مطلب دی خوله. ماوت ته خوله ویل کیږي. څه دی؟ بل د ملګرو موږ سره ټیټ. ټیټ ویل کیږي غاښونه. ټیټ مطلب دی غاښونه. بل د ملګرو موږ سره ټانګ. ټانګ ویل کیږي ژبې ته. ژبې ته ټانګ ویل کیږي. بل د ملګرو موږ سره لپس. لپس ویل کیږي شونډو ته. شونډو ته ویل کیږي لپس. بل د ملګرو موږ سره چین. چین ویل کیږي زنې ته. زنې ته څه ویل کیږي؟ چین ویل کیږي. ښه. بل د ملګرو موږ سره فیټ. فیټ ویل کیږي پښې. دواړه پښو ته فیټ ویل کیږي. او یوې پښې ته ملګرو ویل کیږي فوټ. فوټ مطلب یوه پښه او فیټ مطلب د جمع ده پښې. بل د ملګرو موږ سره انکل. انکل ویل کیږي خنګیرې ته. انکل دغه ځای ته ویل کیږي څه ده؟ خنګیری. او بل د ملګرو موږ سره هیل. هیل ویل کیږي پونده. هیل مطلب دی پونده. ملګرو بل د موږ سره لیګ. لیګ ویل کیږي لنګي ته. د مکمل دغه لنګي ته څه ویل کیږي؟ لیګ ویل کیږي. ښه دغه ځای ته. بل د ملګرو موږ سره سول. سول ویل کیږي د پښې دغه ځای ته سول ویل کیږي. او پښتو کې دې معنا ماته نه راځي چې د پښې دغه ځای ته څه ویل کیږي. څه دی؟ د پښې چمبه ورته ویل کیږي که څه ورته ویل کیږي. تاسو حتما د ماته په کمنټ کې ولیکئ چې سول په پښتو کې څه معنا لري. څه دی؟ نو تاسو په کمنټ کې لیکلی شئ. ماته په کمنټ کې ولیکئ. بل د ملګرو موږ سره ټو. ټو ویل کیږي د پښې غټه ګوته. د پښې غټه ګوتې ته ټو ویل کیږي. څه دی؟ بل د ملګرو موږ سره نی. نی ویل کیږي زنګون ته. نی دغه ځای ته ویل کیږي زنګون ته. دلته ملګرو دغه کې سالنټ دی. کې لیکل کیږي خو تلفظ کیږي نه. صحیح دی؟ نو تاسو به څنګه ووایه چې نی. نی مطلب زنګونه. بل د ملګرو موږ سره تای. تای ویل کیږي ورون ته. تای مطلب ورونه. ملګرو بل د موږ سره فینګرز. فینګرز ویل کیږي ګوتې. ګوتو ته فینګرز ویل کیږي. ښه دغه ټولو ګوتو ته ګوره فینګرز ویل کیږي. بیا دې هر یوې ګوتې ځان ته نوم دی. هغه په بله ویډیو کې درته ویلی دی. د هغه لینک به زه په دې ویډیو کې زه ورکړم ډسکرپشن کې. څه دی؟ هغه هم درسره وګورئ. نو فینګرز ویل کیږي دغه ټولو ګوتو ته فینګرز ویل کیږي. ښه. بل د ملګرو موږ سره هینډ. هینډ ویل کیږي لاس ته. هینډ. بل د ملګرو موږ سره نیل. نیل ویل کیږي نوک ته. دغه نوک ته نیل ویل کیږي. نیل. بل د ملګرو موږ سره تھمب. تھمب ویل کیږي د لاس غټه ګوته. د لاس غټې ګوتې ته تھمب ویل کیږي. تھمب. بل د ملګرو موږ سره ریسټ. ریسټ ویل کیږي مړوند ته. ریسټ مطلب مړوند دغه ځای. دغه ځای ته ریسټ ویل کیږي. بل د ملګرو موږ سره elbow.
elbow ویل کیږي څنګل ته څنګل ته elbow ویل کیږي. بل د ملګرو موږ سره arm ویل کیږي مټ ته. arm مطلب دغه مټ ته مکمل دغه مټ ته څه ویل کیږي arm ویل کیږي ښه دغه ځای ته مټ ته arm ویل کیږي. بل د موږ سره armpit ویل کیږي تخرب ته دغه تخرب ته armpit ویل کیږي. بل د ملګرو موږ سره navel ویل کیږي نو دغه نو ته navel ویل کیږي. بل د ملګرو موږ سره belly ویل کیږي خېټه د خېټې ته څه ویل کیږي belly ویل کیږي. بل د ملګرو موږ سره waist ویل کیږي مولا ته دغه مولا ته څه ویل کیږي waist ویل کیږي. یو مولا ده یو شاته شاته بیک ویل کیږي او مولا ته waist ویل کیږي. څه دی دا په یاد لرئ. بل د ملګرو موږ سره چیکس ویل کیږي غومبري د غومبر ته چیکس ویل کیږي. بل د ملګرو موږ سره forehead ویل کیږي تندی دغه تندي ته څه ویل کیږي forehead ویل کیږي. بل د ملګرو موږ سره head ویل کیږي سر ته head مطلب سر. بل د ملګرو موږ سره jaw ویل کیږي ژامه دغه مکمل ژامې ته jaw ویل کیږي jaw. بل د ملګرو موږ سره ribs ویل کیږي پختۍ دغه پختۍ ته ribs ویل کیږي. څه دی liver ویل کیږي ځیګر ته liver مطلب دی ځیګر. بل د ملګرو موږ سره lungs ویل کیږي سږي سږو ته lungs ویل کیږي ښه lungs. بل د ملګرو موږ سره hurt ویل کیږي زړه ته hurt مطلب زړه. بل د ملګرو موږ سره brain ویل کیږي دماغو ته brain ویل کیږي ښه. کدنی ویل کیږي پښتورګو ته کدنی ویل کیږي. تاسو به اورېدلي که نه وایي زما پښتورو کې تیږې دي پوه شولئ نو هغه ځایونو ته کدنی ویل کیږي دې ته پښتورګي ویل کیږي دا او دا پښتورګي دي. څه دی. بل د ملګرو موږ سره stomach ویل کیږي معده stomach. دا ډېر خلک داسې تلفظ کوي که نه لکه stomach ورته وایي stomach نه stomach دا غلط دی دا به تاسو داسې تلفظ کوي یا stomach مطلب معده. څه دی. نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او داسې نور ویډیوګانو لپاره حتما زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو هم سره لایک کړئ. که کوم پوښتنه او سوال لرئ تاسو په کمنټ کې کولی شئ. Thank you so much for watching this video.